بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دا ځل تاسو سره د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ نه د قطره‌یي اوبهخور سیستم یا دغه د څاڅکو د اوبهخور سیستم چې په انګلیسي کې ورته ډریپ اریګیشن وایي، د دغه سیستم په باره کې تاسو سره معلومات شریکو. خصوصا په دغه ویډیو کلیپ کې به موږ زیات فوکس په دې باندې چې دغه سیستم څنګه نصب شوی دی، څنګه فعالیت کوي، خو ترڅنګ د قطره‌یي اوبهخور سیستم په ګټو باندې یو څه غږیږو او همدارنګه په دې باندې به یو څه بحث کوو چې ولې نوموړی سیستم تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دی رواج شوی. نوموړی باغ تیر کال د نومبر په میاشت کې جوړ شوی دی او اوس د اګست میاشت ده. که چیرې دغه 9 میاشتني نیالګي موږ د هغه نورو نیالګیو سره مقایسه کړو چې هغوی په عنعنوي ډول باندې په باغونو کې کینول شوي دي، د هغوی د اوبهخور سیستم د سرې ورکولو سیستم یې عنعنوي دي، نو د دوی وده د هغوی په نسبت باندې ډیره ښه ده او هم نیالګي ډېر زیات صحتمند دي. نو د هغوی سره که چیرې مقایسه شي نو په ډریپ اریګیشن باندې چې کوم نیالګي دلته روزل شوي دي دوی د هغوی په نسبت باندې ډېر ښه دي. تیر کال دغه ځمکه یوه دشته وه، خړه سپیره دشته ورته ویلی شو چې دا یوه دشته وه او د هغې نه وروسته موږ دلته د اول ځل دپاره یو کویه ویستلو، یعنې یو ژوره څا مو ویستله او د هغې نه وروسته هم دغه د باغ احاطه را جوړه کړه او د احاطې نه وروسته په خپله لکه د باغ ډیزاین وشو، په دې کې نیالګي کېنول شول او د نیالګیو د کېنول نه وروسته دوی دپاره د قطره‌یي اوبهخور سیستم جوړ شو او د خدای فضل ده تر اوسه پورې دغه سیستم تقریبا لکه مخکې موږ په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دغه باغ 9 میاشتنی دی، نو تقریبا 9 میاشتې کېږي چې دغه سیستم فعال دی او دغه نیالګیو ته په خپله اندازه باندې اوبه او سره ورکول کېږي او تر اوسه پورې په دې سیستم کې کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. په دغه باندې به موږ تاسو سره غږیږو چې دغه سیستم ولې کامیابه دی، کوم نقاط په نظر کې نیول شوي وو، کوم هغه عوارض چې په ډریپ اریګیشن کې د هغې سره مخ کېږي، د هغې مخنیوی پکې شوی دی. نو په دغه مواردو هم تاسو سره معلومات شریکو. د دغه ویډیو په لیدو کې زموږ سره اوسئ. د دې نه مخکې چې موږ په عملي ډول باندې په باغ کې ډریپ اریګیشن انسټال کړو یا نصب کړو، نو د هغې نه مخکې ځینې محاسبو ته ضرورت دی. مثلا د بوټي د اړتیا وړ اوبه چې دغه بوټی په هره ورځ کې څومره اوبو ته ضرورت لري، خصوصا بیا په دغه محاسبه کې د بوټي هغه اعظمي حد په نظر کې نیول کېږي. مثلا کله چې دا بوټی 15 کلن شي یا 10 کلن شي، کله چې دا په اعظمي تولید باندې راځي نو په دغه وخت کې دغه بوټی څومره اوبو ته ضرورت لري، نو هغه اوبه د همدغه نن ورځې نه دا ورته محاسبه کېږي. ورپسې د هر نیالګي دپاره د ډریپر یا خصوصا د هرې خاورې دپاره ډریپر انتخابیږي، بیا د هر نیالګي دپاره د ډریپرو شمیر انتخابیږي. د دې محاسبه کېږي چې دغه نیالګي ته دغومره اوبه په دغه رقم خاوره کې څو دانې ډریپره او څو لیټرۍ ډریپره کولی چې دغه اوبه ورته ورسوي، دا محاسبه کېږي. د هغې تر څنګ د واټر پمپ محاسبه ورته کېږي چې کوم واټر پمپ کولی شي چې دغه د اړتیا وړ اوبه د نیالګیو ته پمپ کړي، او همدارنګه دغه د پایپونو مکمله محاسبه کېږي چې د دې مین پایپ باید څو انچه دغه پایپ تر کوم اندازې پورې اوبه رسولی شي، بیا دغه لیټرل پایپونه ورته محاسبه کېږي چې په کوم اندازه باندې او په څومره طول کې دا واچول شي، او همدارنګه د دې دپاره د برق محاسبه کېږي. که چیرې موږ او تاسې په دغه رقم یو دښتي ساحه کې باغ لرو نو دلته خو د برق سهولت نه وي، نو مجبور د سولر سیستم نه استفاده وشي. نو د سولر محاسبه ورته کېږي چې دومره سولر یې باید چې هغه واټر پمپ وچلولی شي او په هغه اندازه کې پایپونه یې چې دغه اوبه انتقال کړی شي او هغسې ډریپر یې ورته انتخاب شي چې هر نیالګي ته کافي اندازه اوبه ورسولی شي او د باغ ټولو نقطو ته په یو اندازه اوبه ورسیږي. کله چې دغه ټولې محاسبې وشي او د دې په اساس باندې سیستم نصب شي نو بیا په هغه وخت کې به ستاسو هر نیالګي ته مساوي اندازه اوبه او مساوي اندازه سره رسیږي. نو په دغه صورت کې به بیا ستاسو دغه باغ کامیابوي او هم به ستاسو دا سیستم کامیابي. د دې ټولو محاسبو نه وروسته په دغه ځمکه کې کویه ویستل شو او هغې ته په کومه اندازه چې سمرسیبل ورته ډیزاین شوی و هغه ورښکته شو او همدارنګه د سولر سیستم ورته جوړ شو. نو اوس په ډېره اسانۍ سره د سولر کوم انورټر چې دی په هغې کې هغه یو تکمې سره ټول سیستم چالانیږي، یعنې د سټارټ بټن وهل کېږي، سمرسیبل چالانیږي او د ښکته نه اوبه پاس راځي. اوبه راځي په دغه عمومي پایپ کې راځي او اوبه ځي د باغ په طرف باندې. خو دلته تاسو ګورئ چې یو بل وال هم دې خواته یا یو بل پایپ هم دې خواته پرېښودل شوی دی چې هغه اوبه چې د باغ د ظرفیت نه اضافه اوبه هغه اوبه په دغه وال کې یا په دغه پایپ کې راځي او بیرته څا ته ښکته کېږي.
یعنې هغه اضافه اوبه چې په سیستم کې یا سیستم ته نقص جوړوي یا کوم فشار چې زموږ په کار د هغې نه زیاتې اوبه وي هغه اوبه موږ د دغه وال په ذریعه باندې بیرته څا ته راهنمایي کوو. دلته تاسو ګورئ یو د فشار اله لګېدلې ده چې د دغه فشار الې په ذریعه باندې موږ مانیټورینګ کوو، ګورو چې آیا زموږ دغه باغ ته چې کومې اوبه روانې دي دا هماغه مناسب فشار کې دي که نه دي، فشار کم دی که زیات دی، نو بیا د هغې وال په ذریعه باندې دا موږ کنټرول کوو تر څو هغه مناسب فشار سره اوبه زموږ باغ ته ورشي. د دې نه علاوه دې خوا ته تاسو ګورئ د وینچوري سیستم دی، یعنې د سرې ورکولو سیستم دی چې د دې په ذریعه باندې موږ د باغ ته سره ورکوو، یعنې د ټول باغ نیالګیو ته محاسبه کیږي او هغه ټوله سره راخیستل کیږي، په یو سطل کې ورته حل کیږي او بیا د دې سیستم په ذریعه باندې په عمومي پایپ کې انجکټ کیږي، یعنې پیچکاري کیږي، دغه سره چې د اوبو سره یو ځای سیستم ته داخلیږي او هر نیالګي ته په خپل اندازه باندې څومره سره چې دلته ورته محاسبه شوی هغه هر نیالګي ته په خپل مقدار سره د اوبو سره یو ځای دغه سره ورځي. د دې نه علاوه دلته تاسو ګورئ چې د اوبو یو میټر دی، یعنې واټر میټر دی. د دې په ذریعه موږ کولی شو چې د خپله ټوله اوبه محاسبه کړو چې هر باغ ته په هر ځل اوبه کولو سره څومره اوبه ځي، څو متره مکعبه اوبه ځي یا څو لیتره اوبه ځي، نو هغه کولی شو موږ د دې ځینه وڅارو. او د هغې نه د واټر میټر نه را په دې خوا ته موږ د شګو د فلټر کولو یو فلټر دی چې دې ته هایدروسایکلون فلټر ورته وایي یا سینډ سپریټر هم ورته وایي چې شګې د اوبو نه جدا کوي. نو دا فلټر لګېدلی دی چې دا دغه درانده مواد چې اوبو کې راجګي که هغه د خاورې ځینې ذرات یا شګې یا واړه کاڼي هغه دلته فلټر کیږي او لاندې په دې کټوري کې ټولېږي او د دې ځینې کولی شو چې دا سیستم بیرته صفا کړو. او د دې نه علاوه دلته بیا بل فلټر لګېدلی دی چې دا د ډیسک فلټر په نوم باندې دی. هغه سپک مواد یعنې درانده مواد په دې فلټر کې راټولېږي یا د سیستم نه بچ کیږي، دلته نیول کیږي او سپک کوم شیان چې په دې اوبو کې موجود دي او راځي که هغه په سره کې موجود دي او یا که په اوبو کې په خپله نو هغوی راځي دلته فلټر کیږي. او د دې فلټر نه وروسته پاکې سوتره اوبه په دغه پایپ کې راښکته کیږي او د دې ځینې اوبه باغ ته راهنمایي شوي دي. نو هلته اوبه باغ ته ځي او دلته باید یو بل څه یادونه مو کړو چې په دغه ساحه کې عمومي پایپ چې کله باغ ته تیر شوی دی بیا دغه عمومي پایپ د ځمکې لاندې ښخ شوی دی او د هغې څخه هماغه خپل وسایل لري، کنیکټر یې لري. د کنیکټرو په ذریعه باندې هغه فرعي کوم پایپونه چې بوټو ته ځغلېدلي دي بیا هغه پایپونه د کنیکټرو په ذریعه باندې په پایپ کې وصل شوي دي. د برمې په ذریعه په عمومي پایپ کې سوری ویستل شو، په هغه سوري کې هغه خپل مخصوص واشل ورکړی شو، په هغه واشل کې کنیکټر ورکول کیږي او د کنیکټر سره لیټرل پایپ وصلیږي او دغه لیټرل پایپ په کنیکټر کې د یو رنګ او یا یو کلیف په ذریعه باندې ټینګیږي چې د ټینګېدلو نه وروسته دغه ځای ډېر زیات مطمئن او په هیڅ وجه باندې د دې ځای نه اوبه نه لیک کیږي او وروسته د دغې نصبېدو نه وروسته بیا همدغه ساحه په خاورو کې پټېږي، یعنې دغه عمومي پایپ چې دی دا په خاورو کې پټېږي. او بیا د بوټو دواړو اړخونو ته یو لیټرل پایپ اچول شوی دی او بیا د هر نیالګي دپاره چون همدغه رقم محاسبه ورته شوې وه نو هر نیالګي ته څلور ډریپر لګېدلي دي چې کومه اوبه چې موږ ورته محاسبه کړې کوم ساعتونه چې موږ ورته محاسبه کوو نو هغوی ته په هماغه مقدار باندې ډریپر لګېدلي دي او د ډریپرو د پایپ په آخر سر کې اینډ کپ لګېدلی دی چې دغه ټول پایپ کې چې کله اوبه ځي نو د هغې د وتلو مخنیوی کوي. نو په همدې طریقې سره ټول باغ ته اوبه ورکول کیږي. عمومي پایپونه د خاورو لاندې پټ دي او لیټرل پایپونه چې دي د خاورو د پاسه دي تر څو ډریپر موږ ته ښکاره اوسي او موږ کولی شو چې وخت په وخت که چیرې په ډریپرو کې کومه ستونزه وي نو هغه تعقیبولی شو او بیرته یې اصلاح کولی شو. ښه د قطرهیي اوبخور سیستم چې دی د عادي یا د عنعنوي اوبخور د نورو سیستمونو په پرتله یو څه ګټې لري چې د هغې له جملې څخه یوه غټه ګټه یې دا ده چې د اوبو سپما ده. یعنې دغه باغ کې چې نن موږ او تاسې ولاړ یو دغه باغ که چیرې همدا اوس هم په همدغه منطقه کې څوک 11 جریبه باغ ولري نو هغوی تقریبا 3 یا 4 ورځې د دې دپاره ټوله ورځ دا سمرسیبل یعنې همدغومره 3 انچه سمرسیبل چالاني کوشش کوي چې دومره ساحه ځمکه اوبه کړي خو بیا هم په ډېر مشکل سره
دومره ساحه ځمکه اوبه کوي. خو اوس چې دغه سیستم نصب شوی دی، یعنې یوه ګټه یې دا ده چې صرف په یوې تکمې په زور کولو سره دغه باغ چې دی په 2 یا 3 ساعتونو کې په مکمل ډول سره په داسې انداز کې اوبه کېږي چې هر نیالګي ته په مساوي اندازه اوبه رسیږي. بله ګټه یې دا ده چې کله دغه سیستم نصب شي نو ډېرو کمو کاریګرو ته ستاسو په باغ کې ضرورت وي. همدارنګه د هرزه واښو کنټرول پکې رامنځته کېږي. که چېرې تاسو وګورئ صرف د نیالګي شاوخوا ته اوبه رسیږي او په همدغه منطقه کې یو څه هرزه واښه راشنه کېږي چې په ډېره اسانۍ سره د باغ خاوند کولی شي چې هغه هرزه واښه د منځه ویسي. خو که چېرې دا په فلډ اریګیشن باندې په دغه منطقه کې داسې یو باغ اوبه کېږي نو په هغې کې ډېرو زیاتو کاریګرو ته ضرورت پیدا کېږي تر څو دغه باغ پاک وساتي. همدارنګه بله ګټه یې دا ده چې ټولو نیالګیو ته یو شان اوبه رسیږي. که چېرې تاسو باغ ته وګورئ هېڅ نیالګی پکې نه دی وچ شوی، یعنې په دې کې شاوخوا څه باندې 1100 نیالګي کېنول شوي دي. هېڅ نیالګی پکې نه دی وچ شوی او هر نیالګی د بل سره که چېرې په وده کې وګورو نو مساوي دي، یعنې یو شانت وده لري. همدارنګه هر نیالګي ته سره په خپل اندازه باندې رسیږي، ځکه چې د وینچوري سیستم دی یا د سرې د ورکولو د فرټیګیشن سیستم دی چې په اوبو کې سره هر بوټي ته رسیږي. نو د دې ترڅنګ نور ډېر زیات فواید لري. مثلا امراض اکثره زموږ دلته په شرقي زون کې باغونه، خصوصا د ستروسو باغونه، هغوی د کڼ د مرض د کبله چې کله باغونو ته زیاتې اوبه ورکړی شي نو دغه نیالګي د منځه ځي او وچیږي. خو په دغه رقم اوبهخور سیستم کې چې اوبه ستاسو په لاس کې دي، یعنې کنټرول یې ستاسو په لاس کې دی چې څومره اوبه غواړئ نیالګیو ته ورکولی شئ، نو په دغه صورت کې نیالګیو ته په همغه څومره چې ضرورت لري په هغه اندازه اوبه رسیږي. نو د دې سیستم ګټې ډېرې زیاتې دي. خصوصا په افغانستان کې موږ باید په دغه سیستم باندې کار وکړو، دا باید ترویج شي او د دې د کامیابۍ دپاره باید هلې ځلې وکړو، ځکه ورځ تر بلې په افغانستان کې د اوبو ستونزه رازیاتیږي. په ډېرو ولایتونو کې، په ډېرو منطقو کې ډېرې ځمکې د خلکو نه د کار نه پاتې شوې، ځکه هغوی ته کافي اوبه نه رسیږي. نو موږ باید په دغه سیستم باندې کار وکړو، حتی دولت باید په دې سیستم باندې د دې په تحقیقاتو باندې کار وکړي. په مختلفو منطقو کې باید په دې باندې تحقیقات صورت ونیسي. سرمایه ګزاران باید نوې ځمکې په همدغه سیستم په نصبولو سره هغه ځمکې چې په عادي ډول باندې اوبه کول یې مشکل وي هغوی باید سرمایه ګزاري وکړي او باغونو ته همدغه سیستم معرفي کړي تر څو زموږ خلکو ته د کار زمینه برابره شي او ترڅنګ یې زموږ تولیدات او زموږ حاصلات لوړ شي. او د دې په ځای چې موږ د نورو ممالکو نه میوه راوړو خپل افغانستان ته او د هغې په مقابل کې په ملیونهاو ډالر ورکوو، نو په آینده کې موږ باید په خپله ډېرې زیاتې ځمکې یعنې هماغه د ضرورت په اندازه باندې ځمکې په باغونو باندې وپوښو او د وارداتو په ځای باندې موږ صادرات ولرو، یا کم از کم په خپله خودکفا اوسو. څومره میوې ته چې موږ ضرورت لرو هغه موږ په خپله په داخل کې تولید کړو. او همدارنګه موږ په خپلو خبرو کې په اوایلو کې هم دا یاده کړه چې دغه ساحه یوه دشته وه، یوه غرنۍ سیمه ده، یوه دشته ده. او په دغه دشته کې د دغه ټکنالوژي په ذریعه نن د خدای په فضل سره تاسو ګورئ چې یو تک شین باغ ولاړ دی. نو نور دوستان کولی شي که څوک فرض کړه داسې ځمکې لري چې هغه دشتي او هلته د اوبو یو څه امکانات مثلا د ځمکې لاندې نه اوبه موجود دي، یا کولی شي چې په یو سیزن کې هلته اوبه موجود دي هغه د ډنډ په شکل باندې ذخیره شي او د هغې نه وروسته باغ ته پمپ شي. نو که چیرې دشت وي او که چیرې سلوپ لرونکې ساحې، که چیرې دغه باغ ته هم تاسو وګورئ تقریبا د باغ هغه سر او دا سر 2-3 متره سلوپ لري، نو بیا په دغه سیستم کې دغه هیڅ مشکل نشته. که چیرې سلوپ لرونکې ساحه وي، که چیرې دښتي ساحه وي، نو موږ کولی شو چې هغه د دغه ټکنالوژي په ذریعې باندې آباده کړو. دغه څو کاله کېږي چې موږ د ډریپ اریګیشن په اړه معلومات راټولو، خصوصا په افغانستان کې چې په کومو ځایونو کې تطبیق شوي دي او په څه ډول تطبیق شوي دي د هغې معلومات موږ راټول کړي دي. او په هغې سره موږ ځینې علتونه پیدا کړي دي چې ولې ډریپ اریګیشن په افغانستان کې ناکام شوی دی او یا تر اوسه پورې ولې نه دی ترویج شوی. که چیرې موږ وګورو کیدای شي ډېر کم باغونه وي چې هغه په ډریپ اریګیشن باندې سنبالي او هغه ثمرې ته رسېدلي. خو که چیرې تاریخچې ته وګورو نو کیدای شي په دغه 10 یا 13-15 کلونو کې ډېر زیات باغونه جوړ شوي دي، خو اکثره بیرته د منځه تللی دي یا کم از کم هغه سیستم یې خلکو د منځه وړی دی او بیرته عادي شکل ته اوښتي دي او هغه باغونه په فلډ اریګیشن یا په سیلابي اوبهخور باندې اوبه کوي. د هغې ځینې علتونه دي چې هغه تاسو سره شریکوو. که چیرې په آینده کې تاسو غواړئ چې په خپلو باغونو کې د قطره‌ایي اوبهخور سیستم نصب کړئ، نو هغه نقطې په نظر کې ونیسئ، نو انشاءالله ستاسو به هم باغونه او سیستمونه بیا کامیابي.
یو د هغو جملو نه د خپله د باغدار دلچسپي ده، یعنې که چیرې او همدارنګه د باغدار ته د قطره‌ایي اوبو خور سیستم کې معلومات ورکول، د هغې تربیه کول دي. که چیرې یو څوک په دغه سیستم کې ښه تربیه شي، ښه معلومات واخلي او ښه قناعت حاصل شي او د هغې نه وروسته بیا دا سیستم ورته جوړ شي، نو په دې کې د کامیابۍ چانس زیاتیږي. او همدارنګه باغدار د دې ابیارۍ سیستم په ټول میکانیزم باندې پوهول، یعنې د اولې ورځې نه زموږ یو شرط د باغدار سره دی چې کله دا سیستم ورته جوړو نو هغه باید موږ سره موجود وي، حتی د نیالګیو کینولو په وخت کې موجود وي، د سیستم نصبولو په وخت کې موجود وي. دغه ټوله پروسه هغه باید د نږدې نه وګوري. که چیرې په آینده کې په سیستم کې څه مشکل پیدا کیږي نو هغه د دې وړتیا باید ولري چې هغه سیستم په خپله ترمیم کړي او جوړ کړي. بله خبره دا وه چې په اکثره ځایونو کې چې کله به ډریپ اریګیشن انسټال کېدلو یا به کومو باغونو ته د قطره‌ایي سیستم لګېدلو نو د هغې باغدارانو به کوشش کولو چې د منځ نه هم استفاده وکړي، انټرکراپ به یې کرلو. بیا هغه انټرکراپ به په سیلابي شکل باندې اوبه کولو چې په دغه صورت کې به هغه د سیلابي اوبه یعنې دغه د انټرکراپ اوبه به خپله نبات ته به کفایت کولو، نو نبات ته به دا ضرورت نه پیدا کېدلو چې یو څوک د ډریپ اریګیشن باندې خواري وکړي او هغه د پرې اوبه کړي. نو همدا علت و چې یو څه موده وروسته به باغدار به خپل ټول پایپونه او وسایل به ټول کړل او هماغه پخواني سیلابي سیستم ته به شو. بله خبره دا وه چې په غیر تجارتي باغونو کې، یعنې په ډېرو وړو باغونو کې، مثلا په نیم جریب کې یا په یو جریب کې دغه سیستمونه نصب شوي دي او چې یو د ناکامېدو علت یې هم دا و چې په دغه صورت کې په یو جریب یا نیم جریب کې د باغدار دومره زیاته دلچسپي نه وه، دومره توجه ورته نه کوله، نو په هغې سره به یې دغه سیستم به یې ختمولو او د منځه به یې وړلو. بل دا چې د قطره‌ایي سیستم کوم لازم اوزار چې په دغه سیستم کې لګیږي هغه نه نصبېدل. د مثال په ډول فلټرونه مختلف قسمونه لري، د مختلفو اوبو دپاره مختلف فلټرونه لګیږي، نو هغه فلټرونه به ټول موجود نه و، صرف یو قسم فلټر به هغه به لګېدل او هغې به که چیرې کار وکړو نو ښه ترخه او که نه خلکو به مکمل سیستم د منځه وړلو. همدارنګه د فشار گیج یا پریشر گیج څومره سیستمونه چې موږ چک کړي دي یا نور هم کتلي دي په هغې کې دغه د پریشر گیج یا د فشار گیج بالکل نه ښکاري، یعنې هغه پکې نه و لګېدلی. که چیرې په دغه سیستم کې په هغه خپل فشار سره اوبه موجودې نه وي نو ټولو نیالګیو ته په مساوي اندازه اوبه نه رسیږي، ځکه دا سیستم داسې عیارېږي چې څومره فشار چې اولین نیالګیو ته په کوم فشار باندې اوبه رسیږي به د باغ په آخرین نقطه کې چې کوم نیالګی ده هغې ته په هماغه فشار باندې اوبه ورسیږي، ځکه چې دغه ډریپر یې په داسې شکل سره جوړ شوي دي چې دوی په یو خاص مخصوص فشار کې یو مقدار اوبه ډسچارج کوي، یعنې یو مقدار اوبه ترې نه وځي. د مثال په ډول که چیرې یو څوک 4 لیتره فی ساعته ډریپر اخلي نو دا په دې معنی که چیرې یو بار فشار موجود وي نو دغه ډریپر چې دی کولی شي چې په یو ساعت کې 4 لیتره اوبه ډسچارج کړي. خو که چیرې فشار ګډوډ وي، مطلب د اول د پیپ اول سر کې یا اول نیالګۍ ته یو قسم فشار وي، په وروسته قطارونو کې فشار فرق وکړي نو هغې بوټو ته کمې اوبه رسیږي، دوی ته زیاتې رسیږي، نو په دغه صورت کې باغدار مجبور دی چې سیستم د منځه ویسي او یا د دې لپاره د حل لاره پیدا کړي. خو دغه هر څه چې دی په اوله کې په هغه ډیزاین کې کېږي چې د دې ډیزاین که چیرې درست وشي نو دغه رقم مشکلاتو سره به نه مخ کېږي. نو بل دا چې د کم کیفیته اوزارو استعمالو، یعنې په ډېرو ځایونو کې داسې شیان استعمال شوي، داسې پایپونه استعمال شوي دي چې هغوی 2-3 کاله وروسته هغه پایپ د منځه تللی دی یا ډریپر د منځه تللی دی. نو په دې کې لکه یو څوک چیرې سرمایه ګزاري کوي نو هغه باید 100% په دې باندې مطمئن اوسي چې تر ټولو هغه بهترین اوزار د ده په باغ کې لګېدلي دي تر څو دی په آینده کې د مشکلاتو نه بچ اوسي. او بل یو غټ علت دا و چې اکثره باغونه به لکه د پروژو د خوا نه جوړېدل نو هلته به باغدار ته نه د دې وسایلو هغه سپلایر معلوم و چې دا وسایل بیا زه د کوم ځای نه واخلم. مثلا د هغې به پایپ شکېدلو نو د پایپ د ترمیم دپاره به د ده سره نور وسایل نه وو او نه به ورته ځای معلوم و چې د چا نه دا وسایل ترلاسه کړي. دغه پایپونه خپل وسایل لري، د شکېدو په صورت کې خپل ځایونه لري، ډېر ساده او ډېر ارزانه. همدارنګه کله پنچر کېږي یا سوری کېږي یا په کوم ځای کې غلط سوری ویستل کېږي نو د هغې د بندولو دپاره خپلې بټنې دي او د شکېدو په صورت کې د ترمیم دپاره خپل کنیکټر دي هغه استعمالیږي. نو دغه اوزار به د دهقان سره نه و نو کله به که یوه نقطه د باغ هم خرابه شوه یا یو پایپ کې به یو څه مشکل پیدا شو نو هغوی به د همدغې یوې نقطې دپاره به یې ټول سیستم د منځه وړلو. بل دا و چې چون خلک د سیستم سره نابلده وو او په هغه ټولو تخنیکي اړخونو باندې نه پوهېدل نو حتی داسې هم شوي دي چې خلکو په خپلو باغونو کې د ډریپ اریګیشن سیستم سره په هغې کې غواګانې یا وزې پولي دي نو غواګانو یا وزې یا حیواناتو
هغه پایپونه د منځه وړي دي اشکولي دي نو خلکو په ډریپ اریګیشن باندې انتقاد کړی چې ولا ډریپ اریګیشن ناکام دی ډریپ هېڅکله هم ناکام نه دی که چیرې ته د باغ نه احاطه ولرې باغ د محفوظ تجارتي باغ او په هغې کې لکه د لورو د دغه نه استفاده ونه شي چې ماشومان دې راځي پایپونه دې مریبي او یا غواګانې په باغ کې ګرځي او هغه د پایپونه وشکوي نو په دغه صورت کې حتمني دا سیستم خرابېږي که چیرې ورته توجه ونه شي نو یو علت دا و چې خلکو لکه د ډریپ سیستم ته هغه د ډریپ په سترګه نه دي کتلي نو ځکه یې سیستمونه ناکام شوي دي بل دا چې په ځینو ځایونو کې غټو ونو ته چې هغه پخوا په سیلابي سیستم باندې اوبه شوي دي هغوی ته د ډریپ سیستم انسټال کړی ځکه د هغوی ریښې ډېرې پراخې تللي وي او دوی بیا د ډریپ په ذریعه باندې ډېرې یو محدودې ساحې ته اوبه رسوي نو په هغې وجه باندې په ځینو ځایونو کې دا سیستم ناکام شوی دی بل همدارنګه مخکې هم یادونه وشوه چې هغه کوم اوزار چې د دې لپاره لازم دي ضرور دي نو د هغې په ځای باندې لکه نور بدل اوزار استعمال شوي دي مثال په ډول که چیرې تاسو وګورئ په غټو باغونو کې باید فکس ډریپر استعمال شي هغه ډریپر چې فکس ډسچارج لري خو ځینې ځایونو کې موږ لیدلي چې اجسټیبل ډریپر انسټال شوي دي اجسټیبل د دې لپاره نه وي اجسټیبل که چیرې 2 بوټي 3 بوټي هغه ته کولی شو وخت ناوخت د یو بوټي اوبه زیاتې کړي د بلې کمې کړي نو د هغې لپاره استعمالیږي خو که چیرې تاسو سره په دومره باغ کې مطلب دا 1000 بوټي دي شاوخوا نو په دې کې 4000 ډریپرې لګېدلي دي نو 4000 ډریپرې هره ورځ څوک اجست کولی شي نو په داسې باغونو کې اجسټیبل ډریپرې نه لګېږي هغه صرف د زینتي ګلان دپاره یا د 1-2 بوټي دپاره هغه استعمالیږي همدارنګه په نوموړې برخه کې مسلکي اشخاص ډېر زیات کم دي یعنی د دې د ډیزاین لپاره خلک نشته چې یعنی کافي خلک نشته اوس د خدای فضل د ځینې خلک شته دي چې په دغه برخه کې حتی تعلیمات لري لکه اریګیشن انجینرینګ ویلی دی یا هایدرولیک انجینرینګ ویلی دی نو هغوی په دې باندې پوهیږي خو اوس هم یعنی په دې بخش کې کمبود احساس کیږي یعنی په دغه بخش کې موږ عملي تخنیکی کسان ډېر کم لرو او همدارنګه په دغه برخه کې باید تحقیقات صورت ونیسي یعنی د وزارت زراعت د خوا نه یعنی زموږ د حکومت د خوا نه په دغه برخه کې باید تحقیقات صورت ونیسي په مختلفو خاورو کې په مختلفو ځمکو کې مثلا باغدار په څه رقم نبات دپاره څومره اوبه محاسبه کړي یا فرض که کومه خاوره زموږ څه رقم ډریپر باید د هغې دپاره انتخاب شي په کوم سیزن کې څومره اوبو ته ضرورت دی څومره سرې ته ضرورت دی نو په دغه ټولو شیانو باندې تحقیقات ته ضرورت دی او هیله ده چې په آینده کې زموږ د کرنې وزارت دغه برخې ته توجه وکړي په دغه برخه کې تحقیقات صورت ونیسي او د تحقیقاتو په بنیاد باندې موږ په آینده کې لوی تجارتي باغونه ولرو او د میوې یو ښه تولید ولرو په ښه کمیت او ښه کیفیت سره میوه تولید کړو حتی د ځان بسیاینې نه ورپا خواته باید موږ په آینده کې صادرات هم ولرو دا ساحه چې تاسې ګورئ او دا شنه بوټي پکې دي دا زموږ للمي ځمکې دي ګوشتې ولسوالي او سرحدي ولسوالي ده او دې کې للمي ځمکې ډېرې زیاتې دي هوي ځمکې کمې دي او دلته د اوبو یو مشکل دی دا اوس په دغه موجوده باغ په ساحه کې یو چایامیق دی چې هغه د انډو ماسې په ذریعه باندې دلته دا باغ او دا چایامیق یا جوور کویه ایستل شوی دی دا للمي ځمکې وي او موږ د اوبو په حساب باندې په ډېر مشکل باندې دا اوبه کولې ځکه دلته د اوبو مشکلات ډېر زیات دي اوس الحمدلله دغه سیسټم چې جوړ شوی دی دا د پیپ لیول سیسټم نو دا تقریبا په 2 غنټو کې یا په 2.5 غنټو کې دا 10 جریبه باغ مکمل ډېر ښایسته اوبه کېږي هم د یو خوا نه د اوبو سپما ده او د بلې خوا نه دا باغ هم ډېر الحمدلله ښایسته روان دی ګنې دا بوټي چې تاسې ګورئ نو دا د خلاف د توقع نه دا باغ الحمدلله ډېر په مستۍ کې روان دی زه داسې فکر کوم چې یو بوټی په 3 کال باندې حاصل ورکوي خو انشاءالله چې دا به په 2 کلنۍ کې حاصل ورکړي ځکه د دې هغه ودې او نمو ته چې موږ ګورو موږ ځمکې ډېرې لرو که چېرته د دولت په سطحه باندې دلته موږ ته باغونه جوړ شي تجارتي باغونه جوړ شي یو خوا نه به د خلکو هغه اقتصاد ښه شي د بل خوا نه به دا منطقه سرسبزه شي که دولت دا کار کوي یا فرضاً دغسې مؤسسات نو فضل د خدای دی دلته امن امنیت هم ښه دی د دې په دې ولسوالۍ کې او صرف موږ د دې خلکو همکارۍ ته ضرورت لرو چې موږ دپاره ښه دا د سیتروس باغونه کېنوي یا دلته دا شفتالان هم ډېره ښه نتیجه لري لیمو نارنج مالټه دا ټول دلته ډېره ښایسته هر یو بوټی چې دلته موږ کرلی دی ډېره ښه نتیجه ورکړې ده نو زموږ خواهش دا دی چې موږ پخوا به دلته کوګنار کرل کېدل پخوا مګر هم دا څو کاله کېږي چې موږ کوګنار کرکیله بیخي صفر کړې ده
یعنې دا واحده ولسوالي ده چې دلته کرکیله صفر ده. خو زمونږ د دولت نه دا غواړو، د مؤسساتو نه دا غواړو چې دوی موږ ته په مقابل کې باغونه ډېر وکړي، هم د دې منطقه به سرسبزه شي، هم به د دې خلکو هغه حاصل د دې ځمکو نه به یو څه لاسته راوړنه به ولري، د دې خلکو په ژوند کې به یو ښه مثبت بدلون راولي. نو موږ د دې دغه نه ډېر راضي د دې سیستم نه او ډېر پرې خوشحاله یو.